کم سړی چې خپل ځان سره کوم وعده وکړي او هغه برابر نکړي او بل چا سره څه وعده برابر کړي. موږ اکثر ځان سره وعده کوو کنه سبا به ان شاء الله زه وختي پاسم او چې سبا راشي یاره مننه بل ورځ به ان شاء الله شروع. نو چې هغه ځای کې موږ خپل وعده ځان سره برابر نه کړل نو it means that we cannot lead ourselves. نو چې موږ خپل ځان نشي لیډ کولای نو موږ بل سره نشي لیډ. دغه شانته دا زما بچی دي دې مې ذکر راځي ټرینران دي دې ټریننګ به اوس نه شروع دي الحمدلله. نو چې زه دلته سویم او زه کور کې څنګه یم دې وته چې بابا په ټریننګ کې خو دې ډېرې خوږې خبرې کولې او دلته خو سار نه وخت پاسي او دلته خو چې کوم دې غوسې کې نو زما له کو دې ټریننګ هلته موشي او بیا دې مور ته مو وایي کنه چې بابا خو مې هلته داسې خبرې کوي او دلته چې کوم دې ځان یې زمري جوړ کړي هر وخت د مرچو په سټ اناستي نو زم بیا لګ رانیښ شمو کنه یار راخو او نن سبا خو ویډیو هم جوړیږي نو بیا راته پکې دی هغه مو خای چې دلته سوي او دلته سوي دا ویس او دا کیس زمام ټریننګ کیږي نو اټ مینز دیٹ چې ته کور څنګه یې نو کو الته ټیک روانه نو ته بارم ټیک روان کو کور ټیک نه روان نو اټ مینز دیٹ یو آر ناٹ لیډینګ یور فیملی ان ا پراپر وے. ته په پراپر طریقې سره خپل فیملی نه لیډ کې نو چې ته خپل فیملی نه لیډ کې خپل ځان نه لیډ کې نو انسټیټیوشن هم دغه شان چلی او ملک هم دغه شان چلی او په علاقه کې هم دغه شان چلی. نو لیډرشپ مین هاو یو آر لیډینګ. سو د لیډرشپ درې کوالټیز دي. د فرست thing is sharing. You have a clear vision and if you are sharing that vision with your friends with your followers so this is the first quality. نو چې د انسان vision وینو شیر به کی چې vision وینو څنګه به شیر کی. نو first thing is you must have a clear vision and then sharing that vision with your followers that is the first quality of the leadership. Which is very interesting. It is leadership. دا نن سبا ډېر زیات بد انګلیش وی کنه leadership. Leadership does not mean راځي چې په ورځي موږ وایو کنه وی راځي چې په ورځي. That is not a leadership. How you lead your own self, how you lead your own family and how you lead your own institutions and how you lead in your own country. If a person cannot lead himself, he and she cannot lead the institutions, the family and the other things. کوم سړی چې خپل ځان سره کوم وعده وکړي او هغه برابر نکړي او بل چا سره څه وعده برابر کړي. موږ اکثر ځان سره وعده کوو کنه سبا به ان شاء الله زه وختي پاسم او چې سبا راشي یاره مننه بل ورځ به ان شاء الله شروع. نو چې هغه ځای کې موږ خپل وعده ځان سره برابر نه کړل نو اټ مین دیٹ وی کین ناٹ لیډ اورسلف. نو چې موږ خپل ځان نشي لیډ کولای نو موږ بل سره نشي لیډ. دغه شانته دا زما بچی دي دې مې ذکر راځي ټرینران دي دې ټریننګ به اوس نه شروع دي الحمدلله. نو چې زه دلته سویم او زه کور کې څنګه یم دې وته چې بابا په ټریننګ کې خو دې ډېرې خوږې خبرې کولې او دلته خو سار نه وخت پاسي او دلته خو چې کوم دې غوسې کې نو زما له کو دې ټریننګ هلته موشي او بیا دې مور ته مو وایي کنه چې بابا خو مې هلته داسې خبرې کوي او دلته چې کوم دې ځان یې زمري جوړ کړي هر وخت د مرچو په سټ اناستي نو زم بیا لګ رانیښ شمو کنه یار راخو او نن سبا خو ویډیو هم جوړیږي نو بیا راته پکې دی هغه مو خای چې دلته سوي او دلته سوي دا ویس او دا کیس زمام ټریننګ کیږي. نو اټ مینز دیٹ چې ته کور څنګه یې نو کو الته ټیک روانه نو ته بارم ټیک روان کو کور ټیک نه روان نو it means that you are not leading your family in a proper way. ته په پراپر طریقې سره خپل فیملی نه لیډ کې نو چې ته خپل فیملی نه لیډ کې خپل ځان نه لیډ کې نو انسټیټیوشن هم دغه شان چلی او ملک هم دغه شان چلی او په علاقه کې هم دغه شان چلی. نو لیډرشپ مین هاو یو آر لیډینګ. سو د لیډرشپ درې کوالټیز دي. د فرست thing is sharing. You have a clear vision and if you are sharing that vision with your friends with your followers so this is the first quality. نو چې د انسان vision وینو شیر به کی چې vision وینو څنګه به شیر کی. نو first thing is you must have a clear vision and then sharing that vision with your followers that is the first quality of the leadership. تبلیغان تاسو کتلی وی کنه کولی په بس کې ناشتي کو غم وی که خادي وی نو بس خلکو له دعوت ورکړي یا جی سره زه تر الله یا جی سبي دې خان کړي کنه په هر ځای کې لګي دا دی خپل vision شیر کوي او کله کله موږ دا vision جو چې خلکو سره نه شیر کو چې نه شیر کو نو هغه به نه سپریډ کیږي خلکو کې به اثر هغه نه اچي. نو first thing is sharing. The second one is inspire. You have to inspire your followers. You have to inspire your kids. You have to inspire your family.
you have to inspire your students. اوس کو زه پټایم نه راځم زه سټوډنټس ته ویل شم پټایم راشم زه نور چانه هم خو زه خپل کلاس ته چې زما د سټوډنټس نه تاسو کولی شئ دیو سره ملو شوم زه چې کلاس کې یو منټ لیټ شم نو زه سټوډنټس له جرمانه ورکوم لیټرلی 20 روپیا د یو منټ مانه اخلي سټوډنټان او چې هغه یو منټ لیټ شنو هغه 10 روپیا د یو منټ او دا پیسې موږ راجمع کو نو دا بیا موږ داسې وکړو چې موږ پلانټیشن کوو نو ایٹ د اینڈ اف د سیشن کې موږ لا شو پلانټیشن وکړو یو اونو کرو لا هم کړی نه کته یو سمستر الته شو چې اونو کو نو پای باندې نمونه ولیکو تاسو نوم دی حامد تاسو نوم دی احمد خان او حامد خان نوم په لیکل شوی نو د دوی وسیبه وای چې احمد خان او حامد خان جوړی تور کړو دا ونه کړلې دا او منځ کې باغ دی لیټ راغلی او نو وسیبه وای زمانی ک دغه نخترونه نه دا زمانی ک کړلې وا بلاغته استانی دا نو په لیکل شوی دی ها یو ډیر ویژنری کس انور خو ما ته په خبر کې پدې دا مالک وګوره دا خو ته لیټ راغلی وي نو چې لیټ لاټ شم 20 روپیا یو منټ ورکوم هغه 10 روپیا کې او دا راکانټیو نو دې سره مونږ لک په ټایم مینجمنت کې لک خيو او په ټایم باندې کلاس ته راځو دا یو سیستم ډیولپ کولی نو هاو یو کین انسپایر د ادر تر څو پورې چې تاسو به پاره باندې په خپل عمل نه کین یو کین ناٹ انسپایر ادر خلک نشي انسپایر کوله او چې سو او هغه کین دین یو کین انسپایر ادر ځکه دا پښتانه وی یو څه او خرڅي بل څه تاسو وی کنه خو دا ته مافیو کی بیا پیسې ګډي وډي شنو انسپیریشن does not mean you have better dress you have a better living rooms you have car you have this and that no this is not a source of inspiration that for the time being khalaq dokaki for this is not the source of inspiration the source of inspiration is only one thing that is when you say something and you do or the same thing you can inspire others chitasawe او په هغه عمل کې definitely به خلک انسپایر کیږي نو د لیډرشپ درېمه کوالټي سره to inspire others نو دې چې سوي کوم ویژن دی ابا شیر کوي په باندې په خپل عمل کوي نو الله به خلک انسپایر کولی شي and the third thing is facilitation how you can facilitate your students your followers and your friends کچره تاسو خلک facilitate کولی شي نو دین you have the ability of leadership or facilitation does not mean چې اوس سخت یخنی دا نو خمه زیداري ایټری بلګیدلی وي او ویل فرنش روم بوي او ګرمي دا نو اي سي بلګیدلی وي او غټ غټ کمرې بوي او گاډي بوي او سہولیات بوي this is not a facilitation means the minimum required for your vision is called facilitation the provision of minimum required for your vision is called facilitation کوم minimum requirements پکار دي ا facilitation دي for example زمونږ دا ټریننګ دی کنه minimum requirements دي چې چت پکار دي بجلی پکار ده ملټي میډیا پکار ده او دا minimum requirement دي او کو پارس کدی نه زیو شل کاله مخکې وي نو بیا څه پکارو چت پکارو بورډ پکارو او مارکر پکار that is the minimum requirement no minimum requirement is actually comes under the facilitation no leadership کې څو qualities دي درې ومبه کم یاد بچي شیرینګ سبا شیر کوي ویژن دویم انسپایر د انسپیریشن په موږ په سمانه کو په جامه باندې وکاو په سمانه وکاو چې سوایو نو ابا کوي په عمل باندې وکاو او د third facilitation څه ته وایي چې minimum requirement تاسو ایته provide کې that is known as facilitation نو دا د leadership quality شو